السلام علیکم. خبر سولم مولوي صاحب، خبر سولم مو د داعشانو خبر به مو ولیدی چې داعشانو یې پړه پر غاړه واخیسته. بس موږ په حق دی الله نه نیسي. ماپښین چې خبر سو متصل مو ویل ما زموږ په حق دی الله تعالی نه نیسي. زموږ د خوا څه معاف دي. خامخا زموږ د دوی په مابینځ کې ناخوالې رالې، انډوالي مو په انډوالۍ وروسته ناخوالې هم رالې. که مو نیت اصلاح و د علماو په مابینځ کې داسې د تېرو مشرانو په مابینځ کې هم راغلي دي. که نیت اصلاح و الله به معافي راته وکړي، الله به اجر راکړي. که نه و الله دې معافي راته وکړي. الله دې زموږ ستاسو نیتونه اصلاح کړي. د مسلمان په مرګ به سړی نه خوشحاله کېږي. علامه کوثري د یو عالم قول نقل کوي چې هغه ته چا د مرګ زیری د بل عالم پر وکېدو د مسلمان په مرګ سړی نه خوشحاله کېږي، ځکه دا زما او ستا توب د الله لاره ګوري. نو بیا د څوک چې د دنیا څخه ولاړي بیا د هغه بد ذکر کول، د هغه پسې سپکې وسپورې ویل، دا د مسلمانۍ اداب نه دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دې څخه منع کړي یو چې څوک ولاړي روح قبض سو بس بیا به په هغه پسې بد ورځې نه وایست. الله دې د دین دشمنان تباه او برباد کړي. داعشان د الله ذلیل او رسوا کړي. اصلي دشمنان مو دغه دي چې دا در څو پورې ګوري دا به دا قصې همیشه روانې. امارت ته در هر چا مخکې د امریکایانو مخکې هم د دغو دفاع ضروري ده چې وکړي. نو زموږ د حق خلاص دي. بلکې هغه محمود جان اغا صاحب سره ماپښین خبرې وې، هغه میلانیان د کورنۍ چې کوم څوک دي محمود جان اغا صاحب مبارک، نو ګور د هغو سره خو د آخري عمر کې د مولوي صاحب ډېرې قصې رالي هم ډېرې خبرې پسې وکړې په دې ګیلانیانو پسې. خو زما ورسره خبرې وې، محمود جان اغا صاحب ویله وایي زموږ په حق دی الله نه نیسي، موږ ورته معافي ده او وایي ډېر په غمجن یم، خوا یم په بده سوله چې دا قصه پېښه سوله. نو بس دا د هغه زموږ تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو خلک و زموږ د هغو پر سر سره جنجال و چې د هغو دا خبره ده. نو موږ تاسو به یې سپکه خبره و پوچ پاحه چې دا خبره به یې چې نه وکړو. دا د مسلمانۍ اداب نه دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت نه دی. بلکې بس باید چې دا ووایو چې الله دې زموږ د حق معاف کړي. الله تعالی دې د دین دشمنان، ظالمان، داعشان، خوارج دا اصلي د دین دشمنان دي، د یهودو دا بدتر دي. دا دې الله تعالی ذلیل او رسوا او شرمنده کړي. نور دا پر فیسبوکانو چې بعضې خلک کمزوري خبرې لیکي یا بعضې ملګري کمزوري خبرې کړي، دا کمزوري کار دی چې هر څوک کوي، سپک کار دی. دا ورځې هر چا ته ګوري، مرګ هر چا ته راتلونکی دی. بس د سړي به دوستي او دښمني ټول د خدای تعالی د رضا لپاره وي. که دې په ژوند کې مقابله ورسره کول هم به دې د الله د رضا نیت وي. دا به نه وي چې زه خپل شخصي اغراض نه وي، د الله د رضا نیت وي، بیا دا خبرې نه کېږي ورور. السلام علیکم.